شروع شو د غریبو پر سل کوره جوړېدی شو ما لیدلی په لاهور کې یو مینار دی دا چې ستا د بنګلې حسن پرې قایم دی مړه دا زموږ د غرونو پیداوار دی او دی چې داسې په چجه ګرځي اقباله ته به وایې دا وطن د ده د پلار دی سلامونه ملګرو په شانګله کې یو دلته مشاعرې له راغلي او دا شانګله ټاپ کې اوس مونږ ولاړ یو نو ما وی چې تصویرونه مو واخیستل خو داسې یو وړه غونده کې ویډیو به هم وکړو انیس ګل صاحب دی را سره او ډېر محترم مفتی اظهار الله هلال صاحب دی را سره دا ته خان دی او که ما پورې خان دی داسې کار وکړو داسې کار وکړو چې د مفتی صاحب او د انیس ګل نه به یو څو شعرونه واورو نو مفتی صاحب ارشاد نه و شعرونو ته تاسو ته هرکلی وایو مننه شعر دی سبا زاري وه مونږ وبایلله سبا زاري وه د چا یاري وه مونږ وبایلله او ژوند څه و هېڅ په خوند یې پوهه نه شو ژوند څه و هېڅ په خوند یې پوهه نه شو خو جواري وه ځواني وه داسې مو را تېره کړله ځواني وه داسې مو را تېره کړله که سرداري وه مونږ وبایلله او لوبه د زور وه د زردارو سره لوبه د زور وه د زردارو سره لا خو جاري وه مونږ وبایلله لوبه د زور وه د زردارو سره لا خو جاري وه مونږ وبایلله او هلاله دلته خرڅېدلې ژبې هلاله دلته خرڅېدلې ژبې دوکانداري وه مونږ وبایلله واه د دې نه پس به زما هیله ده چې انیس ګل به راته دا شعر نه وایي چې ای تاله به د اوسپنې زړګی چېرته پیدا کړم او د غوښې جوړ زړګی خو تا ته نشي ټینګېدی او زه تاسو ته هم ډېر افسوس کوم چې نوي شعرونه تاسو دلته ووایو مشاعرې ته هم څه پاتې نه شو دا زما یقین دی ارشاد بنگړي لتا نظار لتا صدقه بنگړي لتا نظار لتا صدقه سلګۍ پرېږده راځه راغاړې وځه ستا هم زړه مات دی زما هم زړه مات دی دې خوا دا قسم موجود دی پرېږده راځه راغاړې ستا هم زړه مات دی زما هم زړه مات دی جنۍ پرېږده راځه راغاړې وځه او یو دوه نوي شعرونه دي ارشاد توکه وډزوئ چې د امن غږ چې وکړمه غدار مې د وطن کړي د امن غږ چې وکړم غدار مې د وطن کړي د امن غږ کوم په دې غوښتنه خفه کېږي پنجاب څه زورور دی څه په نه خبره وران دی زما د وسایلو په غوښتنه خفه کېږي پنجاب څه زورور دی څه په نه خبره وران دی مفتي صاحب زما د وسایلو په غوښتنه خفه کېږي او دوه شعرونه نور چې یو کمی دی چې تر اوسه پوره نه شو یو سړی دی چې اوس هم پسې رنځور یم یو تصویر دی په دیوال چا لګولی ورته ګورم زه ټول پکې انځور یم نو بس په دې شعرونو باندې موږ له راکړې اجازت په لوی الله مو سپارو د خدای په امان او ارمان دا چل کړی و چې د په سترګې ګوتې والې او خبرې ګولیا پکې وګورئ